الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پښتنه کړې ده چې چا مصنوعي غاښونه لګولي وي دغه د اوداسه او غسل څه حکم دی؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، غاښونه دوه قسمه لګول کیږي. یو داسې غاښونه یي چې هغه که ته وغواړې بیرته یې راکښلی سې له خولې، نو که دغه غاښونه یې د غسل او اوداسه په وخت کې دا غاښونه باید له خولې راوباسل سي او بیا اودس او غسل وسي. او که داسې غاښونه یې چې هغه دومره مضبوطه او ټینګ کلک لګېدلي وي چې بیا یې راکښل ممکن نه وي، نو د هغو سره غسل کول، هغو سره اودس کول بیا صحیح دی، مشکل نه لري. رد المحتار کتاب الطهاره جلد اول صفحه 286. فتاوى دار العلوم جلد ریم صفحه 145.